ملګرو ښې چارې بیا هم ستاسو خدمت کې یو سبق پر هی لرو. دا هی ده، ځینې ځایو کې دا شی هم راځي. دې ته څه وایي؟ هی. لیکو هی واو الف. څه به ترې جوړ سي؟ هوا. هوا ده که له هوا نه هوایي جوړوئ، بیا داسې دوه یې څنګه کېږي؟ څنګ په څنګ ورسره راځي، هوایي ترې جوړیږي. بیا لیکو هی واو ګاپ هی. څه ترې جوړیږي؟ هی واو ګډ لیکل کېږي، ګاپ او هی ورسره راځي، هوږه ترې جوړیږي. پښتو متل د وایي هوږه یا وږه چې ونه خورې له خولې دې بوی نه ځي. اوس واو لیکو، هی لیکو او میم لیکو. واو بیل راځي، هی او میم ورسره څنګ کې راځي. څه ترې جوړیږي؟ وهم. وهم چې ده مثلا یو شی وینې ته هسې ډارېږي، دې ته څه وایي؟ وهم وایي. ځینې خلک یې وام هم تلفظوي. او که واو ترې لرې کې هی میم پاتې سي، بیا به څه شي؟ هم. وهم نه که وهمونه جوړوئ، میم به دغسې واو سره یو ځای شي، څه به جوړ شي؟ وهمونه. میم لیکو، لام لیکو، هی لیکو او میم لیکو. څه جوړ شو؟ ملهم. ملهم، ملهمونه. خاطر افریدی وایي طبیبانو لره مدرو مخاطره، د یار شونډې ستا پر هر لره ملهم دي. نو هیله ده د هی باره کې به مو دغه کلمې زده سوي وي. هوا. هوا یخه ده. هوا یخه ده. شاباس. زما یخه او کنه هوا خوښیږي. ژمی هوا یخه وی. تاریا درس ته نه ګورې. هوا یخه ده. سمون غلی. درس خلاصې بیا یې کوه. ښه درس وایه. ګوره هوا یخه ده. زما یخه هوا خوښیږي. ژمی هوا یخه وي. ګورئ ولیکه هوا ګرمه ده، ګا پرې میم هې ګرمه ده. زما ګرمه هوا خوښیږي. دی که خوښیږي ولیکه، که نه دې خوښیږي بیا نون او هې ولیکه، نه خوښیږي. دلته یې ژمي په ځای ولیکه دوبی هوا ګرمه وي، یا ولیکه پسرلی هوا نرمه وي. دغسې ټولې کلمې سره جملې سره بدلې را بدلې کړي. او څومره چې همت او زحمت کوئ هغومره ژر به ستاسو پښتو لیک لوست زده کیږي. پښتو زده کړه فیسبوک پاڼه او یوټیوب چینل خوښ او سبسکرایب کړئ. د نورو ملګرو سره شریک کړئ، په تېره هغو پښتنو سره چې بهر اوسیږي. غزا نور هم زما فیسبوک او ټویټر دی.